سوال یې ورور کړی دی یو سړی راولګي چاله هدیه ورکړي تحفه ورکړي هغه بیا چاله چې تحفه ورکړه وروسته دا خبره معلومه شي چې هغه په حرامو کې استعمالوي اوس د ځنه د خپله تحفه واپس اخیستی شو که نه ځکه چې نږدې ورځو کې مثلا موږ بیانه کړې وه چې چاله تحفه ورکړي واپس یې کړي نشي اخیستی حدیث کې دي الا څوک یې اخیستی شي پلار چې بچي له تحفه ورکړي بیا یې اخیستی شي جواب د دې مسلې هغه دا دی چې یو سړی چاله هیبه ورکړي عربي کې ورته هیبه وایي دې ته تحفه هم دې ته هدیه هم دا حرام دي چې ته دې ته واپس شي امام ابو داود حدیث راوړی دی امام ترمذي رسول صلی الله علیه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطيه او هبه فيرجع فيها حرام دي په سړي باندې نه دي حلال چې دې چاله هدیه ورکړي تحفه ورکړي او بیا دې هغې ته واپس شي واپس کېدل څه مطلب دی چې بیا یې ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي الا الوالد فيما يعطي ولده سوی د پلار نه چې بچي له څه ورکړي ومثل الذي يعطي العطيه ثم يرجع فيها ودي مثال توکل رسول الله صلی الله علیه وسلم مثال دا کس چې چاله تحفه ورکړي هدیه ورکړي هبه ورکړي او بیا واپس شي هغې ته كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه دا مثال د سپي دی سپی ډوډۍ وخوري موړ شي بیا الټۍ وکړي چې الټۍ وکړي نو د خپلو الټو ته واپس کېږي هغه سټي راسټي دا د سپي یو ډېر څښا پلیت عادت دی چې دی د خولې نه څه ګند راوځي هغې کې واپس جبه وایي دا مثال دی د هغه سړي چې چاله څه ورکړي او بیا ورته څه وایي واپس یې راکړه او دا یعنې د سپي سره د خوی کې تشبیه دلالت په دې کوي چې دا ډېر سپک خوی دی داسې د ماشومانانو خو یې خیال هم کړی موږ چې واړو سکول کې مدرسه کې دا والا پین ستا شو دا پنسل ستا شو 5 منټه بعد به ته بیا راکړه ځکه چې خبره به داسې وکړه چې هغه به موږ ښه ونه لګېده یا به ځان سره په ټیم کې وانغستو په لوبو کې یا په نور څه کې راکړه دا ماشوم دی نه پوهېږي لوی سړی د چا له څه شی ورکړي شتي پکې داسې دانې داسې قیمتي دانې زموږ معاشره کې شتي باز دا والا بل یاره راکړه بس یاره هغه زموږ یو سوچ و ته بل شا دا ورور ډېر ښکلی تپوس کړی دی هغه سړي بیا پته ولګېدی چې هغه شی په حرامو کې استعمالوي اوس څه وکړو لکه زه به مثال درکړم تا یو چا له تحفه کې موبایل ورکړو چې دا والا یاره زما طرف نه هدیه شو بیا وروسته پته ولګېدی چې هغه په دې باندې فحاشیانې ګوري یا دې ولا بل داسې څه آله ورکړه د اوسپنې څه شی دې ورکړو وروسته پته ولګېږي چې هغه په دې باندې قتلونه کوي هغه به خلکو له ګزارونه ورکړي الغرض ګناه کې استعمالېږي نو دا ورور وایي چې اوس به څه کوو واپس یې ته اخیستی شو که نه ګوره دلته دوه خبرې دي یا به تا شرط تړلی یا به دې نه تړلی او حدیث کې راځي المسلمون على شروطهم مسلمانان چې کوم شرط وتړي هغه سرته رسوي الا چې هغه شرط د شریعت خلاف وي امام ابو داود دا حدیث راوړی اوس تا یو سړي له تحفه ورکړه ملګري له ورور له کاکا زوی له ماما زوی له انډیوال دا تحفه واله خو شرط یې دا دی چې په ګناه کې به نه استعمالوي او که دې استعمالول به نو واپس کوي نو که دا شرط ته یې ښودی نو صحیح ده ځکه چې هغه شرط سرته ونه رسو او که شرط یې نه یې ښودی دا نه ویلی شوي او نه داسې څه بله څه خبره ښکاري داسې چې یاره او د دا شرط درته ویلی دی د دې حالاتو نه معلومېږي نو بیا دې نه شي واپس کېدی دې تحفې ته دې هدیې ته دې واپس کېدی نه شي چې رړی که واپس یو کار موږ کولی شو چې نصیحت ورته کوو چې ګوره دا شی په حرامو کې مه استعمالوي انجام د دې دا که بیا هم دی لګیا و پکې نو تا خپله غاړه ازادي کړې نیتونو نه الله خبر دی و موږ ته څه پته و چې دی به په ګناهونو کې استعمالوي په حرامو کې به استعمالوي نو خبر حاصل دا شو که شرط یې ورته ویلی او دغه شرط منلی چې صحیح شوه او بیا شرط سرته ونه رسو ته واپس بیا خو صحیح شوه خو چې شرط پکې نه بیا ورته ته نشي واپس کېدی بیا ته څه به کوې نصیحت یې ورته وکړو بیا هم نه منله خبره ختمه شوه ستا غاړه ازادي شوه الله به درنه تپوس کوي ښه دا درته یو فایده ذکر کوم خبره منځ کې راله چې چا له تحفه ورکړي که نه واپس کولی خو بلکل نه شي ورسره ځای په ځای د دې تذکره مه کوه دا ګوره سپک خوی دی نه چې هغه د مولوي نصرالدین قصه نصرالدین قصه ده که بل داسې قصه خلک ذکر کوي چې د چا له چوغه ورکړې وه نو هغه چې به بیا ړقېدو عکس چې به چوغه به ډېر خوند کړي هغه ورته یې وویله واپس یې وویله نه نه واپس خوند بله چې بیا چې داسې پروګرام کې لیدلی وي دا هغه خو نه لکه بله ځای اخیستې نو د یو نیم سړي دغه بیا لکه مثال کې دغه نه کړو بوټان یې در کړو پیزار ډېر ماشاءالله ډېره مزه سړي ته ګوره په دې ځان کچه ښکاري چې ته چا له څه شی ورکړو بیا بار بار صفتونه کوي موقع راله کله خبرې نه خبره جوړه شي خلکو صفت وکړو چې یاره دا پیزار ډېر مزه ته به کوم ووایي چې او دا ډېر مزېدار دی خو د ځان نه او بار بار او زمونږ والد صاحب الله دې په رحم وکړي هغه کیسه کوله موږ چېرته یو کس نه پخوا وي میخه اخیستې وه هلکوالي وخت کې میخه موږ واخیسته کس غره کې اوسېدو نو چې هغه به وایي کلي ته راکوشو که نه او زموږ په دې کورنۍ کې به څوک ومرید څنګه
نو اخو ته په پیسو غوښتو بیا هم څه خبره ده بیا مې ته ورته چې پوزې دې براوست خو چې کوم ځای کې څه په برابر تا ته ما ویل چې دا دې دا دې نو یو نیم سړي د معاملې الله ساته جړا له ودی راولي چاله چې څه شی ورکړي یې کا او چې څوک دې درکړي نه روا دا خو یې ځان کې راوړي مال دې تحفه راکړه زه به نه یېرو ستا شکریه به ادا کوم احسان به زه ستا منم او د دې خیر او د دې ښوالي تذکیره به زه ځای په ځای کوم ځای چې کوم مزه کوي خو تا نه به یېري نو کېدای شي تا ته څوک وایي چې هغه پلاني چې تا کله تا نه بالکل هېر شوي دي چې ما کله ورکړي نه دا یو نصیحت ورسره شو چې نه انسان هدیه او تحفې ته واپس کېدی شي او مې وخت په وخت تذکیرې کوه الا دا که یو موضوع راغله او تا پکې خبره وکړه که څه حرج نه لري